د شوهیل مدرسة حفظ البنات په نگرانی حافظ مولانا خانان صاحب څلوېښتو معلماتو ختم مشکات شریف یو پروکاره تقریب انعقاد وکړی شو. د تقریب ته مشل تبریع مرکز کوهاټ مولانا عظیم صاحب خطاب وکړو. دا خطاب د علاقې کم ویش ټولو زنانو واوریدو. شیطان دا وسوسو سارا ارشنا نشی طالبان فتنی دی بہر. ما درخواست دادا ننا زنانا چې کومې عالمې جوړې شوې او بار سړي ښه ناستي داسې ما په ذهن کې کوشش کوم چې کومې ضروري خبرې د مجلس مطابق وي او که یوه خبره خو زه په واټ مرکز کې په ممبر باندې بار بار بیانوم نورو مرکزونو کې ها او د دې پوره چې ما کې راشي دا زنانا ډېر د کومې عالمې جوړې شوې ځان ته متوجه شوې دا خبره اور مولانا احسان صاحب راغلم و د کرک اجتماع بعد په واټ مرکز کې بیان وکړ. ابھی جواب اللہ پاک دین کا کام اس سے لے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سکے چې مونږه کې دې علم سره پڑھائی نشي اډارېدل ډېر پکار مونږ سره کا علم دا لاره کړه دا الله پاک न पसंद कही कि सड़ाई जान लूल वगैरह. हाँ अल्लाह पाक दीन का काम उससे ले लेते हैं जो अपने आप को कुछ नहीं समझते. अल्लाह को दीन कर देगा इंसान न खली मेरी नावे दले चप्पल जान हसीयत सने गए और मुख सरा सस्तान अदा का सदी वाला रखनी उसमें अल्लाह पाक यो दिमाग और बदल की जब जान नशा संभाला हुआ है. हाँ दा हर सदे अल्लाह दी अल्लाह शुक्र की जुबेदल पुकार और बला दादा चे गोरा तासो सबक हुए तो अमल कवल ढेर जरूरी थी का यहूद उलमा सरा दम रा इल्म मौजूद नबी अलैहि सलाम यो शायद मालूम हो महरूम हुआ. हां दे दुनिया खराज दे वजना अमल न हो इल्म सरा अमल जरूरी दा. मुंगा को वाट के मोहम्मद शाह मौलवी साहब मुंगा मदरसे मुहतमिम हकीम मख के जमाने के वो तालिब इल्म तारुफ के दा तालिबुल इल्म वल अमल बे सरा लिखा وګوره مونږ نه به خلک چې فائدہ اخلي صرف معلوماتوں په اعتبار سره نه جو हम कहते हैं वो नहीं फैलेगा जो हम करते हैं वो फैलेगा. چې مونږ زندگی خپل د قرآن حدیث مطابق وي دا بیا مونږ چې تر روانو دین نه پیلاوي دا هندوستان ته کله لیکلي صحابه راغلي دي یہی وہ چہروں کو دیکھ کر بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے کہ یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے. وہ چہروں نے نور ہوا نو خپل ځان باندې ډېر مهنت او مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمید علم کو ټولو نه پیلا تقاضا دا چې سړی خپل غلطۍ معلومي کی ځان نه وبسنه پوسه او کله خپل غلطۍ بجای د نورو غلطۍ معلومه ول غواړي دا علم سړی کې تکبر پیدا کوي او تکبر چې زراوی د جنت بو کو حرام نو ډېر کوشش کول پکار وي چې دا علم مونږه خپل اول عمل کې راوړو یو شاید پیغمبر سنت طریقوں مطابق مونږه زندگی وي او کورونو کې او نورو باندې مهنت وي او دا دین کار په هر زمانه کې زنانا هم رسته نه دی راغلي زناناو د دین ډېر کار کړه دا. نبی علیہ السلام باندې ټولو نه پهلا ایمان راوړونکې خدیجه کلبرا دا رنګ د پیغمبر علیہ السلام بی بی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210 حدیث و تیادو اور نیم علم دے نبی علیہ السلام نے دینا امت تا رسدلہ زناناو زنانا کو ہر زمانے کے دین کار کڑا دا. رائیویڈ امام تیر شوا مولانا جمیل صاحب پھر خوش بیان بے کوال اگی کو مردان کے بیان کڑا دا شوی مولی صاحب چیر عربیہ بصریہ ایوا زنانا تیر شوی دے کورتا یو غل راغا کورتا ہے غل راغا لشپے کور کے سمے لاؤ نشول وطال تیاروا دے پس آوازو کہ یا عبداللہ خود شیئم من بیتی وے دے علا باندائے ما کورنا خلی ما وزا آغا غل وی چې تا کور کې خصشتانه وی ډیر زدي غوتا ته نه دی معلوم اګي لالچ پیدا شو نور واپس شو وی طریقہ زتا شایم ته داسې وکا چې اول او 10 وکا او 10 په وکا بیا جان نماز وې تا وګړول چې اول ادوار رکعت المنز وکا او خپل اذان ته جان نماز وګړول ربيع بصریا والا تا کو جڑا شو یا اللہ یہ چور میرے در پر آیا تھا خالی جا رہا تھا میں نے تیرے در پر کھڑا کر دیا اس کو خالی واپس نہ کر چور تا پل منظر کے 10 افان میں لاؤ ټی ټولا شپایل منز
هغه غلې نه توبه وکړه چور نه وتاو غل نه وتاو ولي ونه جوړ داسې زنانه وي چې خپلو بچیو نه ولیان جوړول او دا سړي هم وروي نه زنانه هم یو لوی عالم لیکلي چې دنیا کې څومره اولیاء تېر شوي دنیا کې لوی لوی خلک هغو ماندي دیندارې وي هغو څه دیندارې وي ماندي دا څومره دنیا کې بزرګان تېر شوي دو ماندي دیندارې وي مور چې دینداره وي بچي او کور کې زنانه چې کوم دین راوستی شي سړی نشي راوستی ډېر لوی بزرگ مولانا سید احمد خان صاحب 40-45 سال مدینه منورې کې د تبلیغ امیر پاتې شوا مدینه کې پیغمبر کو کلی کې عام تبلیغی نه تب د عربو امیر و هغه ایونت جوړ کې خبره کوله دا خبره زنانه ډېر توجه سره وروي چې زنانه سالن پخوي ترکاری کوي روټۍ پخوي ذکر سره پخوي کوم انسان چې دا روټۍ وخوري د پزړه کې به د الله محبت رسي زنانا چای پخوي کپړې وینځي او لګیا دا درود شریف یې کپړې وینځي کوم انسان چې دا کپړې وموندي د پزړه کې به د پیغمبر محبت رسي دا دوه غوونه ما وینار ویدلی راوین جوړ کې نو زنانا کور کې ډېره دینداري راوستای شي چې کور کې مهنت کوي دا بچي مور نه دو د پورا پیلا مدرسه مور هیڅ دا مور کې دین وي نو ډېر دیندار بچي جوړېدای شي نو دا کوشش کوي لکه په زناناو په نریناو باندې مهنت زناناو باندې دغه رنګه مهنت کا زنانا د دین ډېر کار کولای شي داسې او بو ولا ویله بایدله ویله وته او بو ولا ویله بایدله هغې کې یو سیب روان و سیب یې راوچت کوی پړه بیا به سره غم شي چې یاره دا سیب خو تا پردی سیب وخوړل دا خو په قیامت پورې تا نه غوښتل شي کوم طرف نه اوبر روانې وې هغې پسې روان شي چې زه وګورو دا سیب یو باغ نه ده ویله راوتله نو باغ مالک ته یې اواز کړ چې دا باغ ولا سیب ما خوړله پیسې وخلې که ماف کوې هغې په زړه کې وي چې د سړي کې غوسه کرنټ شته وې دا خو داسې اسانه نه ماف کېږي داسې اسانه وې څه شرطه وې یوه ما بچی د هغې سره په نکاح کوې د سترګو نه ړانده ده د غوږونو نه کڼا ده د ژبې نه جړه ده د پښو نه شاله دا څلور عیبونه دي پکې ای په زړه کې وي چې دا یو عیب چې وي شراونو قابله نه نو دا به څه به په دې هغې وې هسې نه ماف کوم بس تیار شه چې اوس الله راوستې دنیا تکلیف ته خو ډېر به که خو چې آخرت مې خراب چا بچی یې کور ته راغله سړي وله ده بیبي هغه نه ړانده وه نه کڼا وه نه هوښیاله وه نو خپلې بیبي ته یې تا پلار خو زه تا نه ډېر ډر کړی وم داسې وی پلار مې څه ویلي وی پلار دې ویلي وو چې دا سترګو نه ړانده ده وی ما پلار بلکل صحیح ویلي ما په زندګۍ کې په دو سترګو هم د پردی سړی نه ده کتلی وی تا پلار ویلي وو چې دا د ژبې نه چړه ده وی بلکل صحیح ما په زندګۍ کې پردي غیر محرم سړي سره خبرې نه دي شوي وی تا پلار ویلي وو چې دا کڼا ده وی ما په زندګۍ کې د غیر محرم سړي خبرې نه دي اورېدلې وی تا پلار ویلي وو چې دا شیاله ده وی کله نازه ځوانه شوې ما د کور دروازې نه بار دا مدینې سړی عام نه و وی دې نه امام ابو حنیفه پیدا شوه دې نه څوک پیدا شوه امام ابو حنیفه پیدا شوه ده چې ماندې دینداري وي بیا بچي د اسمان ستوري پیدا کړي مولانا محمد عمر پالنپوري موږ اسوات محتمل صاحب چا بیان نه دم را اثر نه فستر خو پالنپوري صاحب بیان ته به جوړل خو دا خپل مور عالم جوړ کړو مولوی عباس کوټ ته راغلم پیټه محمد رسول محتمم وی چې پلار یې وفات شو دا ها مولانا عمر پالنپوري مور یې وا او دای څوک قریبي رشتہ دار نو هغه ماماګانو وی ته د ذهن تیز د انګریزي په یا څوک دې ګټنې ولا نشته وی نه زه به دې بچی نه عالم جوړم وی چې بیا په دلی بازار کې دلی کې سبوی د ظهر پر سبا کو یا غریبی وا ظهر اثر مانس کې به بازار دلی بازار کې رډې و چلا ولا خپل خرچې دې پورا او ما شام به خور تل په دی وی باندې مورته قران ارواواله غیب و ته شړل چې بچي نن دا جمپړی دا خور تل ډیوا دا خور تل په کې استعمالي دي بجلی نشتا ته قران یا زور وا الله دا داسې ریز راولي چې ته قران بیانوي ولکونو خلک ته خبره وي او قسم سره ویل چې موږ په خپل سترګو لس لکه خلکو به دا بیان اور ودا 3 غنټه شورې دلنه او دا د مور برکات او مور جوړ کړو بیا چې کله وفات شو بیا مور په خوب کې وکتل چې د سرو زرو په تخت ناسته دا زرق پر کپړې وغستې دي او چې دا یو وکتل په خوب کې ته سلام وکړه السلام علیکم محمد عمر نن آخرت میدان کې چې د ما څومره عزتونه کیږي د تا د وجه نه کیږي دا دنیوي تعلیم دا علم نه دا فن ده او یو درخواست دا د تاسو علاقه هو ډیره دینداره علاقه ده
او بیا هم دا ټای بچو ته ما ویل کا سکولونه په یو سکول ویل حرام نه دي خو دا ټای حرامه ده دا بچای چې ستر شي مونږه خپل مشرانو نه اورېدلي دا چې ټای وغوندي دا چې ستر شي د په زړه کې به پیغمبري محبت نه راځي دا به عیسایت پسند کوي بچی بېدینه ما جوړوي ها غواړه چې یا الله د دنیا محبت مو زړه نه وباسي یو دنیا ستل دی یو دنیا محبت ده حب شی یعمی و یصم محبت یا سړی ړندوي او کڼوي یا الله دا بیماریان نه وباسي نو دا کوشش کوي چې موږ په زړه کې چا سره کینه غصه نه وي او یو صحابه ته په وسو کې چې یا رسول الله یو صحابي چې ماته وسنګ پتا لګي کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں نبی علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا پڑوسی کہے کہ تو اچھا ہے پھر اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے تا گاونډیان تا کور ولا خلق تا نه خوشاله ای کوئی شي چې الله دې نه خوشاله او کته ډېر عبادت کا علم پڑھا ہوا ہے تبلیغونه کا لیکن خلق دې نه تنگ دي الله سره سکه مت دې خبره نشته الله نو ټودا سے جوړ کی اللہ پاک چې ډېر خوشالي دي دریا اس آدمی سے جو اپنے پڑوسیوں کی اذیت پر صبر کرے جو اپنے پڑوسی کی خپل پڑوسیانو په تکلیف نه دا ګوره پیغمبر د خدای فرمایي زنانه او ته درخواست ایو بل نه تکلیف نه لاوي کو دې صبر مونږ الله سره سره ډېر بدل نه خستال ما کول درگذر کول او یای چې یو سړی تا نه مافي وګړي او ته یای چې ما سره مافي نشتا نه به ترمذی کې دا کې تفسیر مظاهری کې حدیث تا نبی علیہ السلام یې دا سړی دا انسان ماته په حوض کوثر باندې را نشي چې د ما او فتی عذر نه قبلای چې د امت نه په ټولو نه مخکې امانتداري وي ټولو نه مخکې او ټولو نه اخر کې به امت ته المثبت کیږي فالموز به داسې وي چې لړل ته فل به وي چې شمر به نه خاص کر دا قوما جلسال موز کې لږ آرام سره موز ته وخت ورکول